السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، هغه ملګري چې د هغوی موبایل میموري یا حافظه کمه وي، نو تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې 200 جی بي او یا 200 جی بي څخه زیاته فری حافظه، فری میموري په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ، هغه هم په ډېرې اسانۍ سره. ملګرو، په هر ډول سمسونګ، هر ډول انډراید موبایل کې تاسو ته یو اپلیکیشن موجود دی، خو تاسو تر اوسه پورې هغه اپلیکیشن له راز څخه هیڅکله خبر هم نه یاستئ. نو ملګرو، د هغه نوم دی ګوګل ډرایو. تاسو په خپل موبایل کې ملګرو ګوګل ډرایو اپلیکیشن شته، خو د هغه له راز څخه تاسو نه یې خبر. ملګرو، په دې کې تاسو خپل انځورونه، ویډیوګانې راپلوډولی شئ، په هغې کې ساتلی شئ د تل عمر لپاره، د ټول عمر لپاره. ملګرو، دا ټول پکې تاسو په خپل ځان لپاره ساتلی شئ. ملګرو، که تاسو څخه دا که چېرته ملګرو تاسو ته دلته انځور ور اپلوډ کړ انځورونه، ملګرو تاسو دا انځورونه په خپل موبایل کې، که تاسو څخه دا موبایل ورک هم شي، که دا موبایل ټوټي شي، بیا هم که تاسو ته همدغه جیمیل او پاسورډ در یاد وي، په بل موبایل کې یې راخلاص کړئ، بالکل د ټول انځورونه، ویډیوګانې چې هر څه تاسو پکې ساتلي وي، هغه ټول به تاسو ته خوندي وي، د ټول عمر لپاره به ملګرو خوندي وي. نو ملګرو، تاسو ته په هر جیمیل اکاونټ کې 15 جی بي میموري حافظه فری درکوي، او 15 جی بي وروسته ملګرو نور په پیسو اخیستل کېږي، خو خیر ملګرو 15 جی بي کم شی هم نه دی. نو که تاسو په خپل موبایل کې 3 یا 4 جیمیل اکاونټونه راخلاص کړئ ملګرو، موږ خپل هم زیات جیمیل اکاونټونه په خپل موبایل کې راخلاص کړي دي، نو تاسو کولی شئ چې زیاته فری جی بي فری حافظه ترلاسه کړئ. نو ملګرو، د دې لپاره ملګرو تاسو وینئ چې موږ دلته انځورونه ور اپلوډ کړي دي، ځینې ویډیوګانې هم دي، مهمې ویډیوګانې، انځورونه، اپلیکیشن همدارنګه. ملګرو، تاسو د بل په یاد وي، که چېرته تاسو ملګرو یو اپلیکیشن غواړئ په پلی سټور کې نه وي، تاسو سره په موبایل کې انسټال وي، دته یې اپلوډ کړئ ګوګل ډرایو ته، او لینک لري بل ملګري ته ورلېږلی شئ، هغه یې هم را ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو، دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی، موږ خپل انځورونه ور اپلوډ کړي دي. ملګرو، اوس موږ خپله ډیټا بند کړې ده، دا یوازې دا نه ده چې دا انلاین دی، د هر وخت لپاره انلاین هم دی هم نه دی. ملګرو، تاسو خپل انځورونه په دې ډول پکې لیدلی شئ، لکه څه ډول چې تاسو په خپل موبایل ګیلري کې خپل انځورونه ګورئ، په همدغه ډول تاسو ویډیوګانې، انځورونه هم پکې لیدلی شئ. ملګرو، سره زه ډیټا خلاصوم، تاسو ته درخوایم چې موږ څنګه دې ته انځور ور اپلوډ کولی شو. ملګرو، دې لپاره تاسو چې هر ډول انځور وي، تاسو یوازې خپل موبایل ګیلري ته راشئ، هماغه انځور باندې کلیک کړئ چې هر ډول انځور وي، ملګرو تاسو هغه ور اپلوډ کولی شئ. دلته ملګرو لاندې ښکاري شیر اپشن، په شیر اپشن به تاسو کلیک کړئ، او ملګرو تاسو ته به مستقیما دلته ګوګل ډرایو راشي. د ملګرو وینئ تاسو دلته ښکاري سیو ټو ډرایو، په دې اپشن به تاسو کلیک کړئ، او ملګرو دا به مستقیما دلته په سیو اپشن باندې کلیک کړئ، دا به اپلوډینګ به روان شي او ګوګل ډرایو ته به اپلوډ شي. خو ملګرو، په لومړي سر کې تاسو څخه یو څه انټرنیټ مصرف غواړي، خو کله چې تاسو انټرنیټ مصرف پرې وکړئ، له هغه وروسته تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې خپل انځورونه او ویډیوګانې مو خوندي کړئ. د موبایل له ستونزو هر څخه به په امن کې وي. ملګرو، دا یوازې دا نه ده چې تاسو انځورونه ور اپلوډ کړل او بس همدلته ملګرو، بالکل دا به د وایرس څخه، هر ډول مشکل څخه به دا په امن کې وي، او د تل لپاره دا تاسو د انځورونه خوندي شول. دا نه ده چې ملګرو تاسو موبایل خراب شي، تاسو ریکارډ پرمټ شي خراب شي، دا انځورونه تاسو ته ټول عمر لپاره خوندي دي. ملګرو، کله چې تاسو دا انځورونه ور اپلوډ کړل، تاسو به راشئ په هماغه انځور چې تاسو ور اپلوډ کړی دی، زه تاسو ته ملګرو درښایم کوم انځور چې ملګرو تاسو ور اپلوډ کړی، دلته په 3 ټکو کلیک کوئ. مثلا دغه یو فایل دی، دلته ملګرو ښکاري میک اویلیبل افلاین، په دې ځای چې کله تاسو کلیک کړئ ملګرو، تاسو به انځور به درته افلاین ته لاړ شي. نو که تاسو ډیټا بنده هم وي، بیا هم تاسو لیدلی شئ. ملګرو، کله چې تاسو یو اپلیکیشن ور اپلوډ کړئ، لینک شیرینګ اف، ملګرو په دې اپشن چې کله تاسو کلیک کړئ، دې لینک به ملګرو آن شي، نو تاسو هر څه ته بیا لیږلی شئ. ملګرو، موږ دغه مثلا افلاین څخه وباسو او افلاین ته اړوو. ملګرو، دلته په میک اویلیبل افلاین باندې به تاسو کلیک کړئ. ملګرو، دا انځور البته دغه فایل انځور به تاسو ته افلاین ته لاړ شي. نو که تاسو موبایل ډیټا بند هم بیا هم تاسو لیدلی شئ. ملګرو، زه اوس مثلا د ډیټا بندوم خپل موبایل، بیا هم دلته راځم، دلته به تاسو کلیک افلاین ته به راشئ، دا افلاین ښکاري، په دې به کلیک ملګرو تاسو انځورونه اوس بیا هم لیدلی شئ په خپل موبایل کې. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو، تاسو د انځورونه په خپله لیدلی شئ چې دا موږ ته خوندي ساتل شوي دي. نو ملګرو، که تاسو په خپل موبایل کې 2 یا 3 یا 4 جیمیل اکاونټونه راخلاص کړئ، فکر کوم په هر موبایل کې به دومره زیات جیمیل اکاونټونه وي، نو په هر موبایل کې ملګرو تاسو هغه ساتلی شئ. نو بالکل دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی، ښایسته اپلیکیشن دی، نو تاسو له دې ویډیو څخه ډېره زیاته استفاده کولی شئ. نو ملګرو، تاسو څخه مې هیله ده پښتانه مې دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ په واتساپ، فیسبوک
او همدارنګه په ټلګرام او مسنجر کې، ترڅو هغوی هم له دې اپلیکیشن له راز څخه خبر شي او ګټه استفاده ترې وکړي. ملګرو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي. ویډیو لایک او شیر کړئ، له خپلو ملګرو سره مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.